د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په هلمند ولایت کې د تیر جګړو له امله ویجاړ شوي روغتیايي مرکزونه رغوي. یونیسف وايي د جګړې له امله په هلمند ولایت کې ګډ شمېر روغتیايي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک یې له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې مسؤلین وايي تر دا مهاله د شاوخوا 50 روغتیايي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي. د هلمند اوسیدونکي خوښ دي او وايي په روغتیايي مرکزونو کې دي ورته ښځینه او نارینه مسلکي ډاکټران وګمارل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ سرپرستی او شازافری راپیلا پوتشا د ریاست الوزرا له ادارې مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې اروپایي ټولنه له افغانستان سره 145 میلیونه یورو مرسته کوي. نوموړي د هرات له زلزلې ځپلو او له پاکستان څخه راستانه شوو افغان کډوالو سره د مرستو او له نشي توکو سره د جدي مبارزې په برخه کې د سرپرست حکومت هڅې ستایلې دي. ورته مهال د ریاست الوزرا ادارې مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د تامین له امله اروپایي ټولنه کولی شي چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ له لوري په خوست ولایت کې لسګونه ځوانانو ته د نورو حرفوي زده کړو ترڅنګ د موبایلونو د ترمیم پروګرام پیل شوی چې اوس مهال پکې ګڼ شمېر ځوانان د موبایل جوړونې په مسلک کې بوخت دي. د ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دوی او افغان ځواکمنتیا ټولنه په ګډه د خوستي ځوانانو سره د بیروزګارۍ په له منځه وړلو کې مرسته کوي او هڅه کوي چې د حرفوي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د موبایل د ترمیم پروګرام د خوست د مرکز په اړوند قلموال مینه سیمه کې پیل شوی دی او ګڼ شمېر ځوانانو ته پکې اړوند وسایل هم ورکول شوي دي. د 2023م کال د کرکټ د نړیوال جام تر پای ته رسیدو وروسته د نړۍ د لسو الراونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دی. د دغه نوملړ لومړی ځای د بنگلاديش پخواني لوبډلمشر شکیب الحسن ګټلی دی. د هند په اتراګند ایالت کې د ژغورنې کارکوونکو ویلي دي چې 140 تنه کارګران یې ژغورلي چې د تیر 12 ورځو راهیسې په یو نړیدلي تونل کې ایسار پاتې وو. دا کارګران هغه مهال په تونل کې بند پاتې شول چې د نومبر پر 12مه د تونل ځینې برخې ونړېدې. دا کارګران د یاد 4.5 کیلومتره اوږد تونل په 50 مترۍ کې بند پاتې وو او په دغه ورځو کې ورته اوبه، خواړه، د رڼا وسایل، اکسیجن، درمل او نورې اسانتیاوې د یو پایپ له لارې لیږدول کېدې. هندي چارواکو له ژغورل شوو کسانو سره له تونل د باندې لیدلي او هغوی خپل کورنۍ ته سپارلي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژغورل شوو کارګرانو په اړه په یو بیان کې ویلي چې د دوی زړورتیا او زغم الهام بښونکی دی.